د قرآن کریم د حسن قرائت سیالۍ د ازموینې د پیل په تړاو جوړو شویو مراسمو کې د ارشاد حج اوقافو رئیس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او د قرآن کریم حافظانو ګډون کړی و. د لوګر ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس دا ازموینه د قرآن کریم تر حسن قرائت سیالیو مخکې پړاو وګاڼه او د دې ولایت له ټولو حافظانو یې په یاده سیالۍ کې د ګډون غوښتنه وکړه. د زیاته کړه چې د دې ازموینې بریالي حافظان به د ولایت په استازیتوب مرکز ته د حسن قرائت سیالۍ لپاره ور وپېژندل شي. وممکن یوه ګټه دا ده چې خلک تشویقېږي، د خلکو تشویق او ترغیب د قرآن کریم زده کړې ته او د قرآن کریم د زده کړې او د قرآن کریم د حفظ اهمیت د خلکو په ذهنونو کې لکه څنګه چې حقیقت دا ده چې قرآن کریم د اهمیت کتاب د زده کړې د اهمیت ده، نو باید د خلکو په ذهنونو کې هم به اهمیت وګرځېږي. د ازموینې ګډونوال حافظان هم دا ډول سیالۍ د حافظانو د هڅونې لپاره مهمې او ګټورې ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي. موږ خو دې امتحان نه دا زده کړل، آینده لپاره به انشاءالله جرأت هم پیدا کړو، نو انشاءالله چې بیا امتحان یې داسې سیالي نو ښه ډاډه به ورته راځو. اوس نو خامخا لږ زموږ په زړه کې ویره وه چې دا امتحان به سخت وي، خو انشاءالله سخت نه و، آسان امتحان. مفید از این 90% ما فایده رسانده که میخواهیم غلطی و اشتباه خود را در آینده باید همین اشتباه خود را بگیریم که چی اشتباه در ما بود، همین اشتباه خود پس ما قبول کړم اشتباه. د یادونې وړ ده چې په دې سیالۍ کې له لوګره ګڼ شمېر حافظانو نوملیکنه کړې چې 2 ورځې ازموینه دوام کوي.